ونی بوټي او ځنګلونه نه یوازې ماحول د الودګۍ نه بچ کوي بلکې د اکسیجن پیدا کولو سره فضا د ضرر رسونکو مادو نه هم پاکوي. ونی بوټي د قدرت یوه ښکلې ډالۍ ده. د دې په ذریعه انسانانو ته د بدني اسانیو ترڅنګ ذهني سکون هم ترلاسه کیږي. خو ځینې خلک په قدرتي ډالۍ کې د اضافي سبب جوړېدو په ځای د زیان سبب ګرځي. ونو بوټو ته د زیان رسونکو دغسې خلکو د مخنیوي دپاره په قبایلي ضلع مومند کې د پیړو راهیسې د ناغې په نوم روایات نن هم ژوندي دي چې تر مخه یې د ونو بوټو غیر قانوني او ناجایزه توګه پرې کوونکو کسان د قام لخوا جرمانه کولی شي. کومې ناغې چې زمونږ را روانې دي زمونږ د خپل ایریا د خپل ځنګل ناغې همدا سیسټم و چې موږ مشران راغون شولو او دلته یو استی وه د پیر بابا الوادو سید عبداللطیف نومي و په باچا صاحب مشهور و. نو هلته به موږ غونډ شولو او د هغه په هغه ځای کې به مو دعوا وکړله. دا به مو وویل چې هلکه که دا ناغه چا ووهلی نو خدای پاک دی داسې داسې کړي که نه که خیرې به مو وکړئ او باچا صاحب به پې امین وکړو هغه به هم راسه لاس اوچت کړو نو بیا به هغه ناغه امن کې به وه هغه ځنګلات به چا نه واخه. بیا داسې وخت راغی چې هغه وفات شو. د هغې نه وروسته بیا موږ داسې وکړه چې په دې باندې به موږ چا چې به ناغه ووهله نو موږ په دې جرم ایښی وو. هغه جرم هغه وخت کې 400-500 روپۍ و ځکه چې بېوسي وه او بیا یې هم داسې 2000-4000 اوس نن سبا موږ په هغې باندې 15000 روپۍ ناغه تړلې چې هر چا یو بوټی وواخو 15000 روپۍ به ورکوي. نو په دغه سیسټم باندې زمونږ دا رسم و رواج روان دی او اوس هم چلیږي. په انبار کې مشهور کیمور غر، په سرحدي سیمه کې ایلزی غر قیمتي نختر او زیتون لري. په کومو چې د یخنۍ په موسم کې یخي یخي واورې ځانګړی ښایست لري او سیمایز خلک ترې برها ګټې ترلاسه کوي. منډیالي اوسېدونکی یم. هلته یو سر زیارت په نوم باندې یو غر دی زموږ د کلي چې کوم علاقې یو غر دی. هلته چې کوم دی داسې ناغه وي چې یو میا صاحب راشي میا صاحب هغه بیا داسې کار وکړي چې عقل یې غونډ راغونډ شي او هغه ته وایي بددعا وکړه چې دې غر نه به څوک لرګي یا خشاک یا دغه نه راوړي دا واښه چې کوم مال خوري هغه بند کړي. هغې نه پس چې کوم دی بددعا وشي نو بس خلک کوم دی د یرې نه هم نه راوړي. بیا چې کوم هغه غر ناغه شي هغې باندې خپل قوم چې کوم دی جرمانه هم ولګوي. که چارې د چا د دې نه واښه راوړل نو هغه به چې کوم دی 10,000 یا 15,000 روپۍ جرمانه او هغه لرګي به هم تسیزو. نو هغې نه موږ ته فایده دی چې مطلب مال ورځي هغه خوراک کوي دا داسې په دې باندې باران نه وشي دا واښه غټ شي چې واښه غټ شي هغه یو خپل ټایم وي یا 15 میاشتې یا 4 میاشتې هغې نه بس ناغه ماته شي اعلان وشي نو هغه نه موږ واښه راوړو. بیا پاتې شوه د ګورګورو خبره دغه کې ګورګورې په دغه غر کې ولاړې دي نو هغې موږ ته پیدا دا ده چې دغه وساتلی شي. بیا دغې نه موږ ګورګورې خرڅوم موږ ترې راوړو خپل خپلوانو لا تحفه دغه موسم چې کوم دغه دا یو ښه تحفه ده دغه وخت کې دغې نه موږ راوړو نو د هغې موږ ته ډېرې غټې فایدې دي د دې ناغې نه. مومندو کې قدرتي ونی بوټي د قبایلي روایاتو ناغې په وجه قایم دي او د سونو کالو راهیسې دا روایات اوس هم ژوندي او ځلنده ښکاري. د ناغې په وجه په سیمه کې د ونو بوټو تحفظ سره سره ولس ته هم ډېرې ګټې په لاس راځي. د مومند قبایلي ضلعې نه د وحدت نیوز دپاره ګل محمد مومند.